د تکلیف ډیری او کنه ډیر غضب د دې ویری نو کور کې سملم لغره کې چې ته سملم وای دا ولې بس دې ژاړې انګولې ټوخېږي نو بس زه ورته نشم ټینګوي کله تکلیف ماته نو ما مخې ته ځان ته څلور بالښتونه ایښي وي په هغې مې داسې سر ایښي ټوله شپه په هغې په ناستې باندې تېره شي خو زه لرې چې ته لرې لاړ شم زه نه راځم چې د چغه نه اورم زه اوښ نه اخلم خر نه اخلم زه نه اخلم ګېډې په سر نه راړم بس د په تصور کې ومه ټولول اردو کیسے چل رہے پیلی بسم الله الرحمن الرحیم چې هم په داسې علاقه کې ته اوسې قدرمنو چې تر لرې لرې پورې صرف دوړه وي لارې کچه وي او ګاډي پکې هغه چلیږي چې یا د بحث سی کرولي وي یا 68 وي نو قدرمنو اندازه کوي چې د دې ځای یو سړی چې دغه ګردې ډایلیسس ته ورسي نو هغه به په هفته کې 2 ورځې دغه مزل د دې ویرانې نه د خاري هسپتال پر څومره په تړتکو کوي شبیر چې کومو د دریو کاکو د دریو ګوډاګو پلار دی د جماعت امامتي کوي او د یو مدرسې نه فارغ دی علم یې کړی دی دغه سره همدا ستونزه راپېښه ده قدرمنو په دا هیله چې کله دا کړي نه یو आवाज شو چې دغه شانتي یو عالم دی او هم په دغه تکلیف کې مبتلا دي نو زه بیا شبیر لرالم السلام علیکم شبیر څنګه یې خیر دی ټیک ټاک قدرمنو د شاهزادګو دا پلار بیمار دی او په ډایلیسس دی قدرمنو بله خبردار چې خوراکه شته چې د خپل ګورده ورکې صاحب خو په دا ترانسپلانټ هم بلا پیسې لګي دا سړی دا د جماعت استاد قرضدار دی او بیا که تاسو په د پاکستان کې وګورئ نو خصوصا د مدرسې د استاد تنخواه په نش برابري دیاسه بس قدرتی رواني انا د شبیر نه دا ګلاله پاتې کوي نه سبا غوري چم ډیر سخت شوی دی او علم سړی دی او د دې په دعا خو سبا د دې برکات خو ګور پچا پچل پراتی هو چا دا پتر لګي وره نیکان دې خدای ډیر کی شبیره درې لونه دي او چې درې لور یعنی مې الحمدلله او دا راته وایي چې قرضدار شو او جی دا د ډایلیسس دوران کې د علاج دوران کې دا قرضدار شوم جی او جی تو په هفته کې 2 ورځې او جی 2 ورځې ډایلیسس کوم او جی کله کله ضرورت شي بیا درې ځله ملل شم د دې څنګه وتل سونه ګران بس زمونږ مجبوری ده جی خامخا بزو تقریبا غنټه لاره زمونږ د ځین هسپتال ته مونږ غنټه کې رسو او جی یو غنټه کې مونږ هسپتال ته ورسیو او چې بیا کله دلته نوخار کې قاضي کې مونږ نمبر نه بیا پېښور شرپاو ته زو نو الته تقریبا 3 غنټې 2 غنټې مونږ صرف د پورې سونه مو دوه شو شبیره د دې تقریبا جی 18 19 مهینې او شوي چې دا ډایلیسس شروع دی جی او دا غي نمخ کې یو نیم کال ما دوايانې خوړې چې ډایلیسس باندې نوم وزیر سوګو نو بس کله را سره یو ور لاړ شي کله را سره بل ور لاړ شي کشران رونه مې دي او کله مطلب عام داسې کلی یو ملګری ته وې مغرا سره لاړ شي مدرسې نه فارغ شبیره دارالعلوم حقانی نه فارغ ام جی 2016 کې فراغت شوه دي او جی بابو څنګه شکر دی دا دی بیمار دی او د زوی می بیمار دی زوی د تاسو غمو کې ډیره جزمي د ډیره خام د غمې د پریشانی می د وستول بچی می خاوري ریدي چې د تغموشین مخه خبره صحیح او سچل ولکو خبرو دعا کولا بخیر کی ښه د بس دا خبره چې د اپریشن شو د مسله ال شي نو بابو کور کې ته تکلیف سي د شپې ورځې آرامي وی کنه نه دا آرام نه کیږي کنه بس ټول شپه جمی شپه د قصې په ناستې تیری چې سای بندوي اجي صاحب بچوړي دي بچې مې دي بچې د تکلیف ډیری او کنه ډیر غضب د دې ویری نو کور کې سملم لغره کې چې ته سملم
وای دا ولې بس دې ژاړي انګولي ټوخېږي نو بس زه ورته اړه نشم ټینګوی بچی دې ها بچې زه دلته کور ته نه راځم زه ورېځې راځم شپې چې د غړ ځای وم چې د غره مره کې یو ځای بل ځای بس مړه دا وخت یې تېرېږي نو په الله اسانه ده نو اوس موږ څه وکړو دا تکلیف دومره ډېرې چې دا جي د دغه هر شپه او جی دا اصل کې ما چې کله تکلیف سامې خراب شي جی نو بیا د ما ته کتل هم نشي داسې دا ماشومان هم ډېر زیات خفه کېږي چې کله تکلیف یې ماته نو ما مخې ته ځان ته څلور بالښتونه ایښي وي په هغې مې داسې سر ایښي ټوله شپه په هغې په ناستې باندې تېره شي نو کله کله پکې داسې وشي د شپې بیا مونږ شرپا هسپتال ته لاړ شو بچی چې کله چیغې کې ته بهر د غره په سر شپه تېرې نو د ده هغه خبرې په غوږ کې پرتې نو پرتې وي خو زه لرې چې ته لرې لاړ شم زه نه راځم چې د چغه نه اورم موږ ډېر په پریشانۍ کې وخت تېر کړو دې کور کې داسې وخت راشي که نه چې موږ روټۍ پخه کړو د دې خفقان نه نو سکون وخوري په حال پاتې شي چې اوس بچی یم دی دا یې مو لوڼه دي وروڼه دي وروڼه ورته خفه وي لاړي مور خو خوده په دنیا کې داسې دردونه هم شته او که نه دی چې چغه کې موږ وایم زه خو په بار منډې وم زه په شانو ګورم نو یا دي توت تاسې په دې شا دا کلکای داسې ووځم او داسې راتاو شم داسې نه بیا خو لکه کور کې شپې سملم نه دته ټینګېدی نه شم ورېځې دې ښه وي نو زه په پکې راشم سال اوس راشم ټول ورځ سره تېره راتېره کړم خو لکه خفقان خو دې موږ نه وتي نه که نه څه ژوند هم نشو کولی ده نه د نه اوس چې ته مزدورۍ ته نشم تللی نور څه ته نشم تللی دا مې پړې کې وي نو چې دا مې پړې کې وي نو ما باندې کله څه شی لګي خو بس هغه الله ته اسانه ده هغه الله چې څه کوي هغه به کوي ډېره سخته تېرېږي صاحب ډېره سخته چې نه تېرای څه به کوي هله مې نه صبرېږي دې تر کومې لاس نه راغلی نه که نه نو بیا زه دغلته ساړه ته ورور ما ټوله شپه ناست وم دا څادر یې راته بله شپه د غریب راوړو چې اوس کاکا مې ساړه کوي ټوله شپه ناست وي خو اوس خو بس هغه الله شته نو الله نه هېڅوک بل شی نشته شبیره خپل نمبر راکړه زار زما نمبر چې دی چې د واتساپ والا 0313 9067 633 دا واتساپ هم دی او په دې باندې زی پیس اکاونټ هم دی او د کنټیکټ نمبر 0341 910 5262 او بل دا چې دا تاسو تم د دې معلومات شته دي الحمدلله په دې کې دا یو 3 میاشتې داسې وشوي چې دا یو ټرست دی زموږ په دې علاقه باندې کار کوي مولانا کلیم صاحب هغې سره ټچ دی او د هغې چیرمین چې کوم دی المروان والا حاجي عبدالوهاب صاحب د هغې دا 3 میاشتې هغې دوايانې ما ته هغې واخیستې نو هغې د وجې نه ما ته لږ ارام ملاو شو موږ ته هم د حاجي صاحب وینا وه د کوري د مدرسې نه وینا وشوه چې ځان به یې ولیم له رسېدی کې شک نشته بېګا ماښام هم ما ته جي هغې تاسو سره چې کله خبرې وشوې نو ما ته ویې ټرانسپلانټ دپاره مونږ طرف نه تا ته 5 لک روپۍ مونږ طرف نه دغه شو او 5 لک روپۍ به مونږ درکو او نور به سره انشاءالله مسلمانان تعاون وکړي نو دغه ترتیب دی انشاءالله دې باندې تقریبا زما خپل وروري پالو خو انشاءالله الله مو خوشحال کړه الله دې جزای خیر درکړي په دې چاپېرچل کې واحد داسې یو سړی دی وهاب حاجي چې هغه د المروان فاونډیشن مشري کوي او دا سړی د مدارسو سره د علما کرامو سره ولاړ دی وهاب بھائی ژوند ډېر شه داسې به ډېر کم خلک چې د خلکو سره ودرېږي اجي صاحب دا د نمبر ورکوم نو د سره به بیا خلک رابطه وکړي نو کار به روان شي اړه به نه وه سوال کوی الله زه یم چې شپه په غره تېر نه کې کور کې نو نشم تېروی که نه چې دی جوړ شوی نه وي که نه نو تر هغې پورې زه ارام نه ما نشته زه اوښ نه اخلم خر نه اخلم زه نه اخلم ګېډې په سر نه راړم بس یې د په تاسو ورکې وم ټوله ورځ او که نو دغه هم پیټې دې په سري نو څه وکړو ستیم چې ما موږ روټۍ پخه کړو چې ونه خوري په دې کور کې خو دانه چې اوړه نشته دانې نشته هر څه شته خو روی ما بس چاړه نه مني چې دې خفه وي نو ټول کور خفه وي که نه تا هم خفه وي مور هم خفه وي وروڼه یې خفه وي بابو تاسو کار خو باختر هم اوس نه راځي ډېر خفګاني وایي که نه صبر راشي زوی اختر بچی ته راشي دغه الله کړي الله دې خاص هغه ګډه وډه بس یو سړي ته مو وی چې اوس دا قرباني پرې شوی نو شو دا موږ ته وکړو هغه راته سنباله کړي دي هر څه بس ولاړ دي شبیره او جی بس ولاړو باندې حساب دی جنو او جی او جی او اوس هغه امامتي کې که پرېښې ده امامتي کوم جی هغه امامت تم زما راځم جی د هغې څونه پیسې د میاشتې ملوي هغې میاشتې 10,000 روپۍ راکوي او جی 10,000 روپۍ میاشت راکوي او بس په هغې باندې هغه ماشومانو خرچه مرچه پې کېږي جی او جی او جی رب کائنات ته وکړي چې دا حاجي صاحب خو په سارا سر نشي یاره والله د دې په دې پروګرام کې باجي به خبره اورې که نه ګوره
دا د دې بچی چغې او تکلیف په سونه بار او سونه بوج جوړیږي په دغه پلار چې هغه بهر شو دا ډیره ګرانی د خپل بچی د وجود را پیدا د دې بچو اخ وای دا اورېدل دا ډېر ګران کار دی چې سپیرګي وي په دې چې دا سلګي وي په دې چې دا سخت وي دا یو پلار نشي برداشت کولی تاسو نوم دی उमेमा پر یو تاجر څه چل شوی دی دا بیمار څه بیمار دی गुर्दो اردو کیسے چل لے पेली پتی جاړي دلته راته قدرمنو بدا زمنګ د پاره د خوش نصیبه خبره ده چې زه پدې سیمه کې ناس د یو عالم سړی نه دعا خلم او بیا پتیر تیر زاغه سړی ته هم شکریا ادا کوم د المروان فاونډیشن وهابه جی چې تاسو زمانه مخکې بسم الله کړه د بهرال موږ په دغه قافله کې ولاړ یو استاد نمبر ورکوم شبیر تاسو سره بخلک رابطه کی دوړ نمبر به وي او ان شاء الله رجسټر به سیستم جوړ شي ښه چې کوم خورکه تعالی کوم دا ګرده درکې د دې ترانسپلانت چې څونه خرچه ده دا به دغه نه بهر ان شاء الله وځي ښه غم صحیح ده جی ډیره مهرباني اجازه ته مونږ ته اجازه ولدای ته خو سلام علیکم نه څنګه کو کنه څنګه چې ستاړه باندې زمونږ مړه باندې شي تر څو دې خشي ویني حساب دی خوشونو مول بدی ګونه روغ په خو که خیر له مونږ راشو بیا خو ته یو چې راشای کوم بس مې نورونی نو خټه خو په خوي شو کنه ان شاء الله مونږ راځو ډیره مهرباني شبیر جانا الله دې امين ثم امين امين الله دې جوړ کړي امين او که چې الله جوړ